سلامونه کې هلي مو د آی سی سی په نوې درجه باندې کې راشد خان او مجيب شاته کړی دی د کرکټ نړیوال شپ آی سی تزار په شلاوريزو او روزنې لوب کې توجهونه نوې درجه باندې اعلان کړی چې د شلاوريزو په درجه باندې کې راشد خان ارمان او د روزنې لوب په درجه باندې کې بیا مجيب زدران شاته کړی د شلاوريزو لوی ته اچونکو په درجه باندې کې راشد خان ارمان په خوا دویم ځای درلود خو دریم ځای ته کته شوی دی دویم ځای د سریلانکا د سل وخت پر کړی دی بل او د شرا په روزنې لوب کې هم د بلارانو درجه باندې اعلان کړی چې پکې مجيب له دویم مقام څخه دریم ته کته شوی دی مجيب سورز وړاندې درجه باندې په دریم ځای کې شتون درلود خو دویم ځای ته پورته شو او ست ځان نوی لړشي درجه باندې کې بیرته دریم مقام ته کته شوی او وسواته نومري لري د په دې درجه باندې لومړی ځای لام د نیوزیلندي جنرال بورډ سره د خاص لوایډ جش هیزلوډ بیا 15 قدم پرمختګ کړ دویم مقام ته ځان رسولی په شلاوريزو سیالۍ کې د توپجون تازه درجه باندې لومړی سویل افریقا څخه شمسي دویم د سلواله سریلانکا نه دریم راشد خان له افغانستان نه څلورم عبدالرشید له انګلستان نه پنځم مجيب له افغانستان نه شپږم تیم ساوت نیوزیلند اووم الډمزم پاسلیان اتم استراګر له استرالیا نه هم سعودي له نیوزیلند څخه لسم فدرال له ویسټ انډیز څخه ځای لري د ورځنۍ سیالۍ په تازه درجه باندې کې بیا بولټ له نیوزیلند په لومړي مقام دی جوش هیزلوډ دویم له استرالیا څخه دریم مجيب زدران افغانستان نه څلورم کریس ورکس له انګلستان څخه پنځم مهدي حسن میراز بنگلاديش نه شپږم میټ هنري له نیوزیلند څخه اووم بومر له هندستان نه اتم جسټار کلاسلیان نه هم شکیب الحسن له بنگلاديش او وروستی لسم هم کسروباړه له سویل افریقا څخه شتون لري